بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ډیرو درنو د قدر وړ زړه ته رانږدې د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دین مینو عاشقانو مداحینو او د ان حضرت صلی الله علیه وسلم د اوصافو ویونکو تاسې ټولو ته کوم غږ راډیو د زړه له کومې ستړي مشي او ښه راغلاست وایي. په خیر راغلی ستړي مشي. بعدي خبرې به کوو د پروګرام د آغاز دپاره د شروع دپاره د پیل دپاره زه په ډېر درنښت سره بلنه ورکوم په ډېر عزت او درناوي الحافظ عبید الله نایل صاحب ته تر څو دریځ ته راشي او د قرآن عظیم شان په څو مبارکو آیتونو سره زموږ دغې پروګرام ته لا هم ښکلا ور وبخي. حارث صاحب عبید الله نایل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون
قال فما خطبكم أيها المرسلون صدقت يا رب العالمين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. د درون حافظ عبید الله نایل صاحب څخه په مننې کوري ودان. درنو حاضرینو، داسې یوه ټولنه کې ژوند کوو، داسې یوه ټولنه کې هستوګن یو چې هلته تر ډیره اسلامي شاعرو ته څوک ارزښت نه ورکوي. اسلامي شاعر تر ډیره شاته پاتې دي. هغه کسان مخکې دي، هغه کسان وړاندې دي څوک چې تر ډیره کوښښ د دې کوي چې اسلام شاته پاتې شي. هغه څوک چې اسلام ته کار کوي د هغوی تخریب وکړي چې په هره طریقه وي. تر ډیره په مختلفو رسنیو کې که هغه د تلویزیونونو لخوا په لاره اچول شوي یا هم د راډیوګانو له لورې یوازې د روژې په میاشت کې، یوازې د روژې میاشت دې لپاره مشخصه ده چې هغه په تلویزیون کې وي، هغه په راډیو کې وي. اسلامي نشرات تر یو حده کوي، په 100% کې 0% د دوی نشرات اسلامي کېږي. صرف د روژې دپاره اسلامیت یوازې په روژه کې دوی دا وخت ته منتخب کړی. تر ډیره که تاسې اسلامي هغه د نعتخوانانو سیالۍ وګورئ چې په مختلفو تلویزیونونو رسنیو کې شوي، هغه هم د روژې په میاشت کې شوي. په ټوله کې هدف مو دا دی چې د نعتخوانانو دپاره کار وشي. زه ډېرې خبرې کول نه غواړم، ملګري ډېر زیات پاتې دي او غواړم د دې غونډې هغه شروع افتتاحي کلمات الفاظ له تاسو سره شریک کړم. د روژې نه علاوه مونږ کوشش کوو چې د نعتخوان دپاره مختلفې برنامې ولرو او درلودلې مو دي. الحمدلله په دې ویاړ کوو. په دې باندې زیاتې خبرې کول نه غواړم. یوازې دغه پروسه چې مونږ په لاره اچولې وه د رمضان المبارک د میاشتې د شروع څخه د اولې ورځې څخه که څه هم هغسې څنګه چې په کار وي باید داوران ناس وي. نعتخوان نعت وایي، هغه نمره ورکوي د نعت په سر باندې قانونا. خو دا چې په لغمان کې په لومړي ځل داسې یوه سیالي رامنځته کېږي، په لغمان کې په پیله ځل داسې یو څه رامنځته کېږي چې هلته د نعتخوان دپاره کار کېږي، هلته د مداح رسول دپاره کار کېږي. نو دلته د ذهنیت جوړول مهمه خبره ده. اول کې ته باید ذهنیتونه د خلکو جوړ کړي، هغه که په هره طریقه وي. نو دا به ډېره سخته وي چې په یو ټولنه کې یو کار ته نوی شروع کوي، نوی پیل کوي، نو یقینا سخته به وي. ملګري ډېر زیات دي. غواړم پروګرام مختصرا راونغاړم. د دې برنامې د دې خپرونې دا چې موږ شروع کړه دې ورځې د دې تېرې شوې، په دې کې د دې خپرونې محتوا څه ډول وه، څو کسانه مونږ د سیالۍ ته راوړي وو. د دې څخه څو ملګرو زیاتې رایې واخیستلې د مینوالو لخوا او څو کمې واخیستلې. په دې به راسره جناب لالاغا ابراهیمي صاحب غږېږي چې ابراهیمي صاحب په دې میاشت کې تر ډېره زما سره همکار پاتې شوی. په دې خپرونه کې راسره په ګډه دا خپرونه مخته وړلې ده. له ده څخه ډېره مننه کوم. دریځ ته یې راغواړم تر څو په لنډو کلماتو کې د دې خپرونې هغه څرګندونې راسره وکړي. جناب ابراهیمي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. لوی بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه، خوږ ژبو، عزتمندو مشرانو ټولو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې ټول راته ښه اوسئ او د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ. د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوښۍ او په خوشحالۍ تېره شوې اوسي او د اختر لومړۍ ورځ هم در باندې په خوښۍ او په خوشحالۍ تېره شوې اوسي او د اختر دغه دوهمه ورځ مو تر دې مهاله په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي اوسي. سلامونه نه وروسته د اختر مبارکیانې مې زما ومنئ، ځکه ډېر ملګري راغله او ډایرکټ کېناستل، هم نه شو کولی چې هغوی سره اختر مبارکي وکړو. اختر د ټولو مبارک وي. راځم ډېرې خبرې زه نه کوم. قدرمن نعتخوانان شته دي، خوږ ژبې نعتخوانان، د دین پتنګان، دوی دلته دي، دوی خبرې کوي، د دوی نعتیه کلامونه اورو. د دوی د نعتیه کلامونو په اورېدو سره زموږ د زړه زنګ ورکېږي. دومره خوند کوي. تاسو یقین په خدای وکوئ چې کله موږ دغه خپرونه پیل کړه او د لومړي ځل لپاره د خپرونه کې زه کوربه وم، نظري صاحب سره ما ملګرتیا کوله، دومره خوشحاله وم چې بیخي نو ما نظري صاحب ته ویل مارې داسې کار به وکړو. دغه پروسه موږ مخکې نه پلان کړې نه وه. خبرې رانه ډېرې اوږدې نه شي، ځکه ما سره څه د نعتخوانانو هغه لیست غواړم چې هغه لیست تاسو سره شریکم. یوازې هدف مو همدا ده، په همدې هدف راغلي یو. قدرمن نظامي صاحب ته ښه راغلاست وایي، خدای دې راولي.
ډیره مننه ورڅخه کوو کورې ودان چې په داسې ښایسته مجلس کې له موږ سره ګډون وکړ. خبره مې دا کوله چې په لومړي ځل موږ کله دغه پروګرام پیل کړ نو موږ داسې یو پلان نظر کې نه و. رښتیا تاسو ته وایم نو ما نظري صاحب ته ویل ما له داسې یو پلان به برابرو چې دغه ناتخوانان لا هم تشویق شي لا هم وهڅول شي. مخکې ښاغلي نظري صاحب ویلې لغمان کې بالکل لغمان کې ناتخوان دپاره چا کار نه دی کړی. په دې به تاسو را سره شهیدان هستئ، تاسو خپل ناتخوانان هستئ، له موږ نه ډېر ګرځېدلي یاست په دې ډګر کې. دغه سیالۍ موږ د روژې په مبارکه میاشت کې په لاره اچولې وه چې تقریبا 32 ناتخوانانو پکې ګډون کړی و. د 32 ناتخوانانو څخه 14 هغه ګولډن ناتخوانان چې د اورېدونکو په خوښه موږ د اورېدونکو اړیکې راخیستلې. تاسو به اورېدلي اوسي، دا خپرونه به مو را سره تعقیبه کړې اوسي. په دې خپرونه کې موږ د اورېدونکو اړیکې راخیستلې. دوی د خپل د خوښې ناتخوان ته رایه ورکوله. په لومړیو کې کفایت الله راشد جان چې له نوم سره تاسو پوره اشنا یاستئ، غږ سره به یې اشنایي لرئ. موږ په میډیا کې غږ ډېر خپور کړی ده، تاسو پوره اشنایي لرئ، تعریف یې نه کوو. محمد احساس چې په 4م مقام کې له موږ سره راغی، تکړه ځوان و، تر ډېره مخکې راغی. د ده استعداد او د ده حنجره وه، د ده غږ و، د ده یو جادوګر غږ و چې تر دې مهاله ځان را رسولی و. بله خوا شمس الحق افغاني صاحب غټه څیره ده، غټ نوم ده، په ډېرو مجالسو کې تاسو لیدلی ده. شمس الحق افغاني نوم سره پوره اشنایي ټول خلک لري. نوم یې چې کله اخیستل کېږي نو خلکو ته یې هغه څیره په مخ کې درېږي. ځکه شمس الحق هغه انسان ده چې په هر مجلس کې په هر کله چې چیرته مجالس وي نو دا پکې ګډون کوي. رضوان مدني که څه هم دویم پړاو ته راغلی و خو دریم پړاو کې پاتې راغی. علامه محمد صافی صاحب کورې ودان نایل صاحب غټه څیره ده، په لمر تلویزیون کې تقریبا لومړی دویم مقام ترلاسه کړی ده او د همغه لمر ټي وي له لوري دا حج عمرې ته هم لیږل شوی و. نو په دویم مقام کې دا له موږ سره راغی کورې ودان. محب الله عرب تاسو یې نوم اورېدلی ده او ښه یې پېژنئ. یوسف ارماني صاحب د ده نوم سره به هم تاسو اشنا یاستئ. محمد وزیر سیفي صاحب مخامخ راته ناست د دریم پړاو ته هم راغلی و. احسان الله همدرد صاحب، ضیاء الرحمن حسرت صاحب، یونس نظامي صاحب محترم چې تر ډېر مینوال درلود. کله به چې د ده سیالۍ وه ما فکر نه کوم چې چا به ګټه. ساجد جذباتي به چې کله سیالۍ وه ما فکر نه کوم چې څوک به ګټي. عجیبه سیالۍ به روانه وه، ډېر خوندوره. موږ ته به بیل کیف راکوو، بیل خوند به یې راته راکوو. یونس لغمانی صاحب، عبدالحق زاهد صاحب او محمد اعظم طالبي صاحب دا هغه ناتخوانان ول چې دویم پړاو ته راغلل. له دویم پړاو نه بیا تقریبا دریم پړاو چې کله موږ پیل کړ، په دریم پړاو کې بیا هم هغه کوم 8 ناتخوانان چې ول دریم پړاو ته را سره راغلل. کفایت الله راشد جان او ساجد جذباتي صاحب او شمس الحق افغاني صاحب او حمید احساس او عبید الله نایل صاحب او محمد وزیر سیفي صاحب او عبدالحق زاهد صاحب او یونس لغمانی صاحب دا هغه ناتخوانانو چې دوی را سره دریم پړاو ته راغله. دریم پړاو کې موږ چې کله سیالي کوله نو دلته موږ بیا 4 ناتخوانان موږ سره نیمه پایلوبه ورته ویل کېږي، یعنې داسې ځای ته راځي چې هغې نه به بیا 2 ناتخوانان انتخابېږي. خو د ادارې او د ده تر څنګ د نظري صاحب، د انقلابي صاحب د کور ودان وي، زموږ د مدیر صاحب د نشراتو د محمد ګلاب ابراهیمي د کور ودان وي، د ټولو په همکارۍ موږ یو مجلس وکړو چې موږ ویلې ښه خبر به نه وي چې یو ناتخوان به موږ ټاکو، هغه به اول کېږي او بل به دویم کېږي. نو دا غوره وګڼله چې 3 ناتخوانان به موږ ټاکو چې هغوی به اول دویم دریم مقام ترلاسه کوي او کوم ناتخوانان چې را سره پاتې کېږي نو هغوی به هم موږ نازوو، هغوی ته به هم مقامونه ورکوو، یعنې اول دویم دریم تر 22 پورې هغوی ته به هم مقام ورکوو. نو پروسه په همدې طور جریان درلوده چې پیل یې دلته راورسېد. ساجد جذباتي صاحب، نایل صاحب او د ده تر څنګ زموږ بل قدرمن ناتخوان شمس الحق افغاني صاحب، هغه بل ناتخوان څه و نظري صاحب محترم چې احساس صاحب درته یادوم، حامد احساس. دا هغه ناتخوانانو چې دوی نیمه پایلوبې ته راورسېدل. له ده څخه بیا یوازینی یو ناتخوان چې کمې رایې ترلاسه کړي هغه حامد احساس و. 3 ناتخوانان بیا را سره راغله. په دې 3 واړو کې موږ بیا سیالي وکړه. اورېدونکي م راواخیستل. لومړی مقام بیا چې ترلاسه کړ جذباتي صاحب، جزاک الله، ډېرې رایې ترلاسه کړي. د ده تر څنګ نایل صاحب محترم ښه سیالي ورسره وکړه، ده هم کافي رایې ترلاسه کړې وې، یوازې 15-16 رایې توفیر و. نو د ساجد صاحب موږ سره لومړی مقام راغی، نایل صاحب دویم مقام راځي. افغاني صاحب چې
له غږ سره ما مخکې درته ویلي چې پوره اشنایي لرئ ښایسته غږ لري ویل یې دلته ښه نه دي د ده غږ سره زه ډېره زیاته مینه لرم نایل صاحب د ټولو سره بالخصوص دا مې درته داسې یاد کړل چې ما راډیو کې به م ویلې چې د نایل صاحب شمس الحق افغاني صاحب جذباتي صاحب خو خپله جذباتي صاحب تخلص کوي خو هماسې جذباتي نعتونه یم د ډېر زبردست دی وایي د خپرونې هدف مو دا و چې د نعتخوانانو ترمنځ مینه او محبت ورورولي رامنځته کړو دغه نعتخوانان په خلکو وپېژنو خلکو ته معرفي کړو چې نعتخوان څه ده په ټولنه کې نعتخوان کوم رول لري غوښتل مو چې دا په خلکو وپېژنو ماشاءالله چې په دې کې موږ سره د لغمان خلکو ډېره همکاري وکړه او ډېرو ملګرو تاسو برنامه به اورېدلې اوسئ تاسو یقین په خدای وکړئ نظامي صاحب تاسو به شاهد یاستئ ستاسو د منطقې نه ډېرو ملګرو دا ګیلې کولې چې زموږ اړیکې نه وصلېږي زموږ په ټلیفون باندې به دومره بوج او بل دغه راټولونه مو همدې دپاره ده چې نعتخوانان دلته لا پسې تشویق کړو ډېره مننه کور مو ودان بخښنه غواړم که ډېرې خبرې مې کړي اوسي جناب ابراهیمي صاحب ستا د کور ودان وي آباد اوسي هر اړخیزې خبرې مو وکړې د غونډې په دې برخه کې زه په ډېر درنښت سره د کاون غږ خپلواکې راډیو رئیس جناب ځوان انقلابي یوسفزي صاحب ته بلنه ورکوم تر څو دی هم دریځ ته راشي او دی هم خپله وینا را سره شریکه کړي ځوان انقلابي یوسفزي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم ویکه صورت د محمد نوې پیدا کړې به خدای نوې دا دنیا زما هم مسلکو هم لارو هم فکرو هم طریقو ورونو دوستانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د کوچنی نیکمرغه اختر مو مبارک شه ډېرې خبرې درته نه کوم یوازې په دریو مسلو درته لږ لږ بحث کوم لومړی کاون غږ راډیو دوهم دغه پروګرام دریم زموږ او ستاسې ګډ مسؤلیتونه درنو ورونو کاون غږ راډیو له نن څخه 19 کاله وړاندې په لغمان ولایت کې هغه مهال چې د افغانستان اسلامي امارات په ښارونو کې د سقوط سره مخ شو او نړیواله ټلواله افغانستان ته داخله شوه تر هغه یو کال یو نیم کال 2 کال وروسته دغه راډیو شخصا زما خپل په وړاندیز او په پیشنهاد او په هغه وخت کې چې څوک د امریکا سفیرو ایکنبیر نومېده او کسو نومېده موږ په لغمان کې د ژورنالستانو او لیکوالو خپلواکه ټولنه یو اتحادیه درلودله دوی راغله ویل چې تاسې ضرورتونه څه دي نو ما ورته ویل ضرورت دا ده چې موږ خبریالان لرو خو د کار ځای نه لرو چې موږ په هغې کار وکړو څه غواړې ماره یو راډیو غواړو چې موږ ته یو راډیو جوړه شي بنا ان هغې ویله چې دا خو د امریکایانو د پیسو نه نه د یو سیټ د پیسو نه بلکې زه به شخصي مرسته وکړم تا سره نو موږ ورته ویله چې بس شخصي مرسته کوئ که هر څه خو یو راډیو موږ ته جوړه شي نو دا کس چې لاړه د هغې خوا نه بیا یې تماس وکړه چې موږ $3,00,000 تاسو ته درلیږو په دې باندې تاسو څوک لرئ چې تاسو دلته راډیو جوړه کړي موږ ورته ویل نه لغمان کې خو داسې څوک نشته بیا دوی د نه سره قرارداد په دې شکل باندې وکړه چې تاسې ولاړ شئ او د انقلابي سره تماس وکړئ د یو راډیو لپاره ضرورت لري راډیو ورته جوړه کړي بیا د نه کوم کمیسیون هیات چې دلته راغی نو بیا په هغه وخت کې د ګلاب منګل والي خوا ته ولاړو ګلاب منګل والي ویل چې دا یو آزاده راډیو جوړیږي او بیا انقلابي صاحب یې په راس کړي نو دا خو به د موږ دولتي راډیو بیخي سملي نو دا کار تاسې داسې وکړئ دا پیسې نیمې کوئ AM راډیو مه جوړوئ میډیم موج ځکه دا بیا ډېر مشکلات لري FM موج جوړ کړئ یو موږ ته پې باندې دولتي راډیو جوړه کړئ یو آزاده راډیو دوی ته جوړه کړئ چې هغه سالم رقابت هم منځ کې لري او دې په مقابل کې به موږ 4 جریبه ځمکه دا راډیو ته ورکړو نو نعمت الهي نومېده راته ویل وی ته چې میګوی انقلابي صاحب مالې بیخي درست است قبول دارم
نو بیا دغه ځای ته راغلو څلور جریبه ځمکه چې دلن د انتخابات د کمیسیون ځمکه ده دغه ځمکه چې دا شاخوا ته ګورېده زموږ د راډیو ته ورکړه څلور جریبه ځمکه د راډیو ته ورکړه بالاخره راډیو دلته فعاله شوه جوړه شوه هلته دولتي راډیو ملي راډیو دا پاس تپه کې جوړه شوه فعالیتونه پیل کړل تر ټولو مهم دا دی چې یو څوک تا ته پیسې درکوي هغه تا نه خپل اهداف غواړي ته باید د هغې د هدفونو تعقیب کړي خو دا د الہ العالمین کارونه دي چې هغه څه کوي په هغې باندې انسان نه پوهېږي د انسان وس عقل پرې نه رسېږي په افغانستان کې یو ناڅاپه دومره ډېرې راډیوګانې چې جوړې شوې دا یې دې لپاره نه وي جوړې شوې چې دلته یې نعتویونکي راشي او دلته د تلاوت وشي او دلته د ترجمې وشي بلکې دا راډیوګانې دې لپاره جوړې شوې وې چې څنګه وکړی شي د دې ځوان نسل اخلاق فاسد چې دوی ورته ترقي او پرمختګ وایي خو زمونږ ولس خلک او هغه څوک چې اسلامي جنبه لري هغوی ورته د اخلاق او فساد وایي دوی ارتباطات عامه ورته وایي چې عامه ارتباطات باید د ټولنې د ټولو وګړو ښځو ترمنځ عام شي دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی چې باید ټول خلک یو د بل سره اړیکې ولري او ارتباطات ولري اما په اسلام کې دغه اصل حرام دی چې نارینهګان دې د ښځو سره مستقیم ارتباطات ولري نامحرمو ښځو سره خیر کومه پالیسي چې په لغمان کې په لومړي ځل په ملي راډیو کې ما جوړه کړې وه او په هغه پالیسي باندې روانو دغه شی پالیسي د دې راډیو لپاره هم په همغه اوایلو کې موږ جوړه کړله او خوشبختي دا وه چې کله یوې خوا ډیموکراسي ډېره قوي وه خو له بلې خوا دلته داسې کسانو چې هغوی ډېره پافشاري په دې باندې کوله چې هر څه زموږ رواني دا باید د اسلام سره برابر رواني بناءً زمونږه د کومې جوړې پالیسۍ چې موږ د دې راډیو لپاره جوړه کړې وه په هغې باندې روانو تر دې حده پورې موږ بیرته پاتې شو چې لاندې ځمکه هم رانه دا خلکو ونیوله دې خوا ځمکه هم رانه ونیوله دغه ځمکه موږ ته پاتې شوه حتی چې دې هغه د ځمکې اسناد هم راته جوړ نه کړه ولې هر والي چې دلته راغلی نو د هغې ادعا په موږ باندې دا ده چې کاون غږ راډیو دا زموږ په خلاف چلیږي چا را باندې د طالبانو تور پورې کړه چا را باندې د القاعده تور پورې کړه لسګونه ځله د دې ولایت د مقامونو نه مکتوبونه د وخت پی آر ټي ته د وخت امریکایان چې دلته هغوی ته ورکړل شول چې دا راډیو ټوله طالبانو ته کار کوي دا راډیو ترهګرو ته کار کوي دا القاعده ته کار کوي خو چون هغه خلکو به چې کله موږ وغوښتلو کېناستلو خبرې به هم چې سره وکړلې هغوی ډېر قانع به شو ویلې به چې ورته تاسو خلک د ولس دی چې څه ولس غواړي هغه شی وکړي امریکایانو به موږ ته ویلې چې تاسو ولس څه غواړي هغه وکړئ خو دلته به چارواکي داسې وو چې هغې به ویلې والله که پنځه نمرې ټولو ادارو ته ورکړې کاون غږ راډیو ته والله که دومره ورکړم نه ورکوم ولې نه ورکړې وایي په بسته روژه کې یو سندره نه ده نشره کړې امریکایانو به ما ته ویلې چې وروره چې ترجمه نشره که نه نشره تا کار ده چې ولس دې څه غواړي هغه کار وکړه خو دلته به والي ناستو چارواکي ناستو هغه به راته ویل چې بسته روژه کې یو سندره نه ده نشره کړې دا ټوله د طالبانو راډیو ده خو بالاخره ډېرې سختې سوختې موږ د خپلې پالیسۍ له امله وګاللې وزغملې خو الحمدلله چې موږ په خپله پالیسي بدله نه کړه په خپلې پالیسۍ باندې مستقیم پاتې شو په خپلې پالیسۍ باندې لاړو هر ډول مشکلات راغله د ګواښونو نه نیوله د دې حده پورې چې ترور شو تر دې حده پورې په موږ باندې هر څه وشو خو مغسې چې موږ د الله جل جلاله الرحم کرم دا له موږ سره و د مخلصو دوستانو د مخلصو ملګرو د مخلصو یارانو چې څوک شهیدان دي الله جل جلاله دې ورته جنت الفردوس ورکړي او څوک چې ژوندي دي پروردګار دې ښه وساتي داسې دوستانو یارانو په ملاتړ باندې موږ تر دغه حده پورې راورسېدلو نن چې تاسې دا کاون غږ راډیو ګورئ دا یو رسمي اداره ده اما نن چې څوکیدار نه لري نن چې پیرادار نه لري تاسې به ټول رات خو ناستې تلي راغلي یاستې نه به هم پیره لیدلي نه به بل څه لیدلي د دې یوازینی علت دا ده چې موږ خپل ایمان نه دی خرڅ کړی موږ خپل وجدان نه دی خرڅ کړی موږ خپل دین نه دی خرڅ کړی موږ خپله خاوره نه ده خرڅه کړې د دې خاورې لپاره چې دا زما خاوره ده نو زه باید پکې ازاده واوسېږم دا چې زما دین ده که زه پرې مړ کېږم مړ ده شم نو پیردار ته مې څه ضرورت دی نن که دلته موږ په یو خواره سفره کې ناست یو په مادي لحاظ په خواره سفره کې ناست خو په معنوي لحاظ به په خواره سفره کې ناست نه یو په معنوي لحاظ به د پروردګار جل جلاله سره هغه زمونږ خپل ځای اوسېږي موږ ډېر ښه تعمیرونه جوړولی ونه شو چې دلته ډېر ښه تعمیرونه جوړ کړو موږ دا راډیو ډېره ښه جوړولی ونه شو په مادي لحاظ باندې اما په معنوي لحاظ باندې به انشاءالله چې موږ نه شاته پاتې نه یو په معنوي لحاظ به انشاءالله دونه جوړه کړي اوسېږي چې زموږ هغه څوک چې هغوی
د اسلام په مستقیمه لاره باندې روان دي او د اسلام د دین لپاره کار کوي، د دې وطن لپاره کار کوي، د خاورې لپاره کار کوي. ان شاء الله امید لرم څه ناڅه به هغې ته د قناعت وړ ګرځېدلي اوسېږي. خبرې رانه اضافه نه شي. اوس کاونغه راډیو په دغه حالت کې چې فلحال 26 کسه کاربن لري. کله چې موټر چلیږي دا په ټایرونو چلیږي، چې د موټر ټایر نه موټر نه چلیږي، چې موټر چلیږي په تیلو چلیږي، چې تیل نه به تیلو موټر نه چلیږي. ځینې مجبوریتونه موږ دلته لرو چې هغه موږ ونه کوو، موږ دریو، موږ مجبورن یو څه به خپل د تګلارې او خپل دغه پالیسۍ په خلاف هم کار کوو، روان به یو، خو هغه به زموږ د دې ژوندي پاتې کېدلو د بقا دپاره، زموږ د اصلیت د بقا لپاره چې کوم په جال باندې موږ روان یو او کوم جعلي شیانو باندې چې موږ لاس چې هغه باندې چې مخکې روان دا په څه خاطر دا خپل د اصلیت د بقا په خاطر باندې موږ دا کار کوو او دا موږ یو مجبوریت ده. بناء د کاون غږ راډیو د دې ملت کور ده، کاون غږ راډیو د دې ولس غږ ده. کاون غږ راډیو چې تر څو پورې ان شاء الله زه ژوندی یم، زما سره زما ټیم ملګری او زما ټیم ژوندي اوسېږي، دغه ملګري چې را سره فلحال دي ابراهیمي صاحب، نظري صاحب، ابراهیمي د بل ابراهیمي صاحب، نو ان شاء الله چې په کومه لاره باندې موږ روان یو په دې به روان یو، موږ به پاتې کېږو نه. او دا موږ ته په عملاً کې ثابته شوې، ملت موږ ته ثابته کړې چې دا کاون غږ راډیو واقعا د ملت کور دی. امریکایانو قرآن کریم ته ور واچو، په زرګونو خلک د څراغ له راکاته شو، دا ټولې ادارې محاصره کړې، تیږې شوې. خو کله چې مظاهره چان دلته ورسېدل، زه یې ولیدلم انقلابي صاحب کاون غږ راډیو دا ده مالې هو دغه ځوانان لاس په لاس شو تر هغه سره پورې چې هر څوک ورتلو ورته دا کاون غږ راډیو ده. اخوا دېخوا به خلک لاړل، خو دلته چا ګټکۍ واره نه کړه دې راډیو ته. په روژه کې تاسې ولیدل چې دغه څه کال روژه کې قاري صاحب نایل دا له موږ سره دلته و، د روژې له پیل نه تر پایه پورې کم از کم د شاوخوا 900 هغو بې وزلو کورنیو ته چې د هغې غږ یوازې خدای پاک اوري، نه والی اوري، نه ولسوال اوري، نه رئیس اوري، نه ماجرین اوري، نه حوادث اوري. جنت تب ورزم په اشاره د محمد، جنت تب ورزم په اشاره د محمد، جنت تب ورزم په اشاره د محمد. الله تشفاعت الله تشفاعت بقبل وید محمد، جنت تبرزم فیشاری د محمد، جنت تبرزم فیشاری د محمد. یہ کوم د گنہگارو شفاعت په محشر، یہ قوم د گنہگارو شفاعت په محشر. حدیث ته دا ویلې عائشې د محمد. په دې غونډه کې کوم ناتوانان راغلي څوک ناس دي؟ جناب شمس الحق افغاني صاحب، عبید الله نایل صاحب، ساجد الله جذباتی صاحب، ترڅنګ حامد احساس صاحب، محمد یونس مولوی صاحب، محمد یونس لغمانی صاحب، عبدالحق زاهد صاحب، ترڅنګ محمد وزیر سیفی صاحب، رحمت هادی عدل، یوسف جان ارمانی، ذبیح الله حقمل، رضوان الله مدنی، مزمل طیب اشنا، احسان الله همدرد، محمد اعظم طالبی، سید الله صدیقی، د سره جوخت الله محمد صافی صاحب د لمرګي هیر شي. دا ملګری پنن غونډه کې را سره دي او هر ملګری ته موږ سټیج ته یو ځل بلنه ورکو، دوی برازي یو دقیقه الا 2 دقیقې برا سره دغه خبرونه په اړه غږیږي چې د خبرونه کې مطلب د دې خبرونه ګټه د هیوادوالو د پاره، د ټولنې د پاره، د ناتوانانو د پاره سمره و زیان سمره و راتلونکو کې څه وشي، څه پلان باید ولرو تر څو پاغي باندې موږ ناتوانانو ته کار وکړو. شوې داسې پلان چې هغه کامیاب پلان وي، بریالی پلان وي، هغه موږ څنګه پلان دی لپاره جوړ کړو. بلنه ورکوم جناب افغاني صاحب ته چې راشي پیل کې را سره د خبرونې په محتوا وغږیږي او له هغه وروسته موږ تاسو ته یو ښایسته نعتیه کلام هم زمزمه کړي تر څو تاسو را سره ستړي نه شئ. افغاني صاحب
افغاني صاحب براته پوره نعت وای، نایل صاحب بم راته نعت وای، جذباتي صاحب بم راته نعت وای. د هغې نه وروسته بیا د وخت د کمښت له مخې نور ملګري به یوازې په خپرونه را سره غږېږي او همدومره به کفایت وکړي. دا خبرې مو واورېدلې، یقینا خلق د دې ډېر زیات مینوالو خلکو اورېدل ډېر په شوق سره. نو دې نه معلومیږي چې د خلکو څه نه څه ذهنونه اورېدلي دي. نو چې اورېدلي دي څه همت دوی وکړو، څه به ورسره مونږ هم وکړو. انشاءالله دا پروګرام به خپل ښه په شوق باندې مخ ته وړو چې د دې خلکو د دې ډول ډبلي نه او د سندرو نه او بدلو نه او دې شیانو نه ذهنونه واوړي. هغه که په هره طریقه باندې وي، مونږ یې ثواب په نیت باندې وایو. د پیغمبر صفت دی، د وطن صفت دی، دا چې دی نو مونږ کوو نو داسې ترنم په ژبه باندې. نو ان شاء الله چې موږ دا امید لرو چې الله به موږ ته په دې باندې اجر راکړي او دوی ته هم اجر ورکړي، ځکه چې دا هم ډېر لوی عظیم خدمت دی چې دوی وکړو روژه کې. آینده دې مولات الله تعالی دې ورته همت ورکړي. د نظري صاحب په خواهش باندې یو نعت شریف دی، هغه به درته زمزمه کړم. دار بازی محسن مدینہ مدینہ دار رحمتون پر باران مدینہ مدینہ دار رحمتون پر باران مدینہ مدینہ دار وے جنگلی سراقیاب پسالتهم سلام پسالتهم سلام ہمیشہ شب روز پزو بندغ کلام پزو بندغ کلام رب نغوالم دا احسان مدینہ مدینہ دا رب نغوالم دا احسان مدینہ مدینہ دا رحمتون پی باران مدینہ مدینہ دا یا حجاب لرکدم خاصن مارورو چی مل رشید زلزنی غمرورو زای بزروار چشمان غزکی گوار تا چیخ دے پکم زی قدم رو رو یم عجم کی پچارا پا فریادو پسلگو پا فریادو پسلگو دار مکم دامو تو دا حضور خطا دتلو دا حضور خطا دتلو یم عجم کی پچارا پا فریادو پسلگو پا فریادو پسلگو شمس الحق دا بیان مدینہ مدینہ دا شمس الحق دا بیان مدینہ مدینہ دا دا دار بازی محسان مدینہ مدینہ دا رحمتون پر باران مدینہ مدینہ دا رحمتون پر باران مدینہ مدینہ دا رحمتون پر باران مدینہ مدینہ دا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درنو هزارو معزز سامعين وحضرات ورونو د هر سنه وړاندې ستاسې په درانه حضور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عظیم او تلفات تحفه پیش کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څخه. ثانیاً بیا تاسو ټولو ګډونوالو ته او د کاونغږ ټول هغه ټیم ته چې دوی کاونغږ دا خبرونه مخکې بیا یو د ټولو ورونو ته اختر مبارکي هم ورسره وایم. ورونو دا کومه پروسه چې نظری صاحب او ابراهیم صاحب روان کړي وا تاسو په ذات درب یقین وکړئ چې ډېر یو بهترینه پروسه دوی روانه کړې ده. زه په دې په حق کې نور څه وغږېږم
خو دومره به ووایم چې دا نیم لغمان چې دوی په روژه کې دوی په لهو او لعب باندې دوی اخته وو تاسې د الله رب العزت په ذات باندې یقین وکړئ چې دا خپرونه رسېدونه مخکې به دا خلک ټول دې ته متوجه وو چې 4 بجې به کله کېږي چې موږ د نعت ویونکو دا خپرونه وارو د نعتخوانانو سره د خلکو مینه او محبت نه و خلک به چې مونږ لیدل نو دوی به ځان سره چې دی نو موبایل او دا فلمونه او دا بدلې به یې غږولې او دغه رمضان المبارک دا میاشت چې راغلی او دوی چې دا کم فروسه روانه کړې وه نو دا ټول خلک د دې لهو او لعب نه اوښتي وو ټول دغې طرف ته متوجه وو خوږو مینوالو د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوږو عاشقانو د خوږو سیرو خاوندانو د خوږ مجلس د دې خوږ مجلس خوږو مینوالو ګډونوالو د خوږې کلمې خوږو ورونو د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په درته ډالۍ کوم خوږو لهجو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمن شئ د ټولو ته د مبارکي د دې سیالۍ دا کوم پروګرامونه چې اول دا مبارک دوم اختر مبارک ځکه دا هغه پروګرامونه مخکې ول اختر مبارک خدای مو خوشحاله لره بختور اوسئ چې په دغسې مجلس کې ناست دی خلکو موټرسایکلونه چالان کړي باندې یو خوا موټر باندې بله خوا څوک چې دلته بدرګۍ ته راغلي دي زه د جناب مولوي صاحب مقتدیان هم دلته ګورم چې له ده سره مینه ده له نعتخوانانو سره یې مینه ده نو الله دې هغوی ته مجري عظیم ورکړي دا ګلالي ماشومان چې دلته موږ سره ناست دي زړونه به نه تنګوي بس دا میاشت نظري صاحب او ابراهیمي صاحب دې څه کړي دي خواريګانې کړي دي زحمتونه یې تېر کړي دي او موږ تاسې 15 دقیقې خیر کړي د اختر دغه اختر ده زموږ لپاره یو دوه بیته وایي د ځوان عمر عبادت لکه سره زر وي د ځوان عمر عبادت لکه سره زر وي د پیر عمر عبادت زیر و زبر وي نو ویلي خدای رسول چې عبادت کړي چې یې نه کړي په ملامت به په محشر وي او بیا رښتیا وینا کوي خدای خوشحالېږي غیبتګر عمر له ټولو نه بدري دغه باید ته اشاره ده ویل وړوکوالي چې کوي عبادتونه د هغې مخ ځلېدونکی لکه لمر وي قدرمن شئ له وړکېدو هم عبادتونه شروع کړي دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه صفتونه هم شروع کړي دي او په همدغه لاره کې تاسې ډېری عمر وقف کړی ده الله جل جلاله شته د موږ او تاسې ویني هر دقیق د هرې ثانیې بدله به موږ او تاسو ته راکوي خلک به رقم نظریات او فکرونه کوي خو تاسې د هغې خبرو ته غوږ ونیسئ د پروګرام په دې برخه کې زه راغواړم محترم محمد وزیر سیفي صاحب ګران ملګری تر څو د دریځ ته راشي او د خپرونې د محتوا اړوند فقط یوه نیمه دقیقه الا 2 دقیقې راسره وغږېږي د هر څه نه مخکې ستاسو درانه حضور ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو تلپاتې تحفه وړاندې کوم چې هغه عبارت د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او بیا د ټولو راغلیو مېلمنو ته دغه کوچنی اختر مبارک وي ډېره زیاته مننه له نظري صاحب نه او له ابراهیمي صاحب نه چې الحمدلله په لغمان کې د لغمان ولس ته داسې یو بهترین اسلامي خپرونې مخته وړلې او دومره اسلام ته او زمونږ د دین او مذهب ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شریعت ته خدمت وکړو الله جل جلاله دوی ته او چا چې د دوی سره شرکت کړی دی دوی ټولو ته الله جل جلاله پوره اجرونه ورکړي او بیا ډېره زیاته مننه د ټولو نعتخوانانو نه چې الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق او محبت د خپل د شعر په انداز کې د خولې نه ټول خلکو ته وښودو د دې ټولو نه ډېره زیاته مننه منګه دا چې نظري صاحب دی او ابراهیمي صاحب دی او انقلابي صاحب دی دومره خدمت روان کړی د لغمان ولس ته نعتخوانانو ته اسلام ته دوی موږ دومره سپورټ کړو نو موږ هم باید دوی دومره ونازو چې موږ خو یې نشو نازولی الله دې ونازوي خو بیا هم د دوی نه باید خپل ملاتړ اعلان کړو او دوی باید تشویق کړو لکه څنګه چې دوی موږ تشویق کړو الله دې دوی آباد او ښاد لري او د مینوالو نه ډېره زیاته مننه الله پاک دې دوی هم خوشحاله او آباد لري چې خپله دا مینه د اسلام او د دین سره ښودلې ده او دلته راغلي د لرې علاقو نه او د نږدې علاقو نه راغلي او الله پاک دې د دوی هر قدم په تله د نیکۍ کې حساب کړي جزاک الله ډېره مننه سندره به په نعت ماتو او سندرغاړی به په نعتخوان ماتو دا مو شعار دی
بلنه ورکوم د خبرونې په دې برخه کې جناب محترم مولوی صاحب محمد یوسف فرمانی صاحب ته تر څو دریځ ته راشي او هغه هم په لنډو کې خپلې ویناوې را سره شریکې کړي له هغه وروسته به عبدالرحمن حبیب اسلام پلو راغواړو هغه به هم یو دوه خبرې را سره کوي. الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د هر څه نه مخکې د غونډو ګډونوالو ته د اختر مبارکي او سلام وړاندې کوم. د هغې نه پس نظري صاحب محترم او لالاغا ابراهیمي صاحب او د دوی دا ټیم دا ډېر ښه کار روان کړی دی. ښه کار د هر انسان ښه وایي او د دې په قدر هغه انسان پوهېږي چې څوک په د دې په قدر باندې پوه شي. قدر زر زرگر شناخت قدر جوهر جوهري ځکه دا ډېر ښه کار دی. نو آینده دې هم دوی ته الله توفیق ورکړي چې دا ښه کار مخ په وړاندې بوځي او دا غلط کارونه د دې په خاطر باندې ورک شي. موږ ورسره ملاتړ یو په هر میدان په هر ډګر په هر ځای کې په حکومت کې په طالبانو کې په هر ځای کې موږ دوی سره ملګري یو چې ښه کار دوی مخ په وړاندې بوځي. په ښه کار کې او په بدو کې ورسره ملګري نه یو. وما علیه الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. جزاک الله ډیره مننه. دغسې که هر ملګری را سره وغږېږي نو بلا خوند به وکړي. بلنه ورکوم عبدالرحمن حبیب اسلام پلو ورور ته تر څو دی هم دریځ ته راشي. دی د اتحاد العلماء د ځوانانو رئیس دی په لغمان کې. فقط خبرې خو ډېرې زیاتې دي. هر ملګری که څومره هم وغږېږو خبرې نه خلاصېږي خو وخت مختصر دی. ګرمي هم زیاتېدونکې ده. یو دوه خبرې را سره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. د هر شی څخه مخکې تاسو ټولو درنو راغلو میلمنو، محترم مولوی صاحب شمس الحق افغانی، محترم مولوی صاحب سمیع الحق جواد، محترم جذباتی صاحب، همچنان قمندان صاحب خوشحال او یونس مولوی صاحب، نظری صاحب محترم، ابراهیمی صاحب، قریشي صاحب محترم، او په ټوله کې تاسو ټولو مشران او همزولو او ماشومان، تاسو ټول ته د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلپاتې تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی په لفظ د سلام څخه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا دویم قدم کې ډېر ضروري دی چې اختر مبارکي وکړو. تاسو ټول ته اختر مبارکۍ مراتب وړاندې کوم. ستاسو د لارې ستاسو درنې کورنۍ ته اختر مو مبارک شه. عیدتان مبارک باد، عیداسو مبارکي. بیا دلته وخت کم دی، تاسو ټول به ستړي شوي. زه پوهېږم ځکه زه هم د ګډونوالو څخه وم. ډېر خبرې به تاسو باندې بیا بدلېږي. مختصرا څو خبرې وکول سر کې د قانون غږ راډیو مشرتابه کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم. پورې ودان دغسې یو ستر ګام یې اوچت کړ په لغمان کې چې لا تر اوسه موږ د دغسې پروګرامونو شاهدان نه وو. د دوی څخه ډېره مننه کوم. هیله مند یم چې همداسې دې جاري وساتي. زه د اتحاد العلماء افغانستان د ځوانانو رهبري شورا رئیس یم او د همدې ټولنې سیاسي اجتماعي اړیکو مسؤل او همدې ترڅنګ باندې چې یو لوی ستر حرکت موږ شروع کړی د هغې نوم د اسلام پلو د نړیوال دیموکراسي ضد تحریک چې افغانستان کې په ډېرو ولایتو کې الحمدلله شکر فعالیت لرو. په مجازي نړۍ کې واټساپ ګروپ یا فیسبوک پاڼو کې د نړۍ تقریبا 7 هېوادونو څخه مسلمان وروڼه اشتراک کوي چې په څو ژبو باندې هلته خبرې کېږي. او جالب دا دی چې په افغانستان کې طالب وروڼه او دولتي خلک ټول وروڼه په ګډه سره یو شعار لري چې غرب نه منو، دیموکراسي نه منو. مونږ که نړۍ ته ونه رسېږو هدف مو دا دی چې افغانستان کې د دواړو طرفونو ته یو انګېزه ورکړو. نو مطلب مې د خبرو دا دی چې دا دیموکراسي دا چې نن دلته د عظیمه ستره جلسه ده دا د دیموکراسۍ پر ضد دی. زموږ ستاسو حق دی ځکه دیموکراسي پر ضد مونږ نه پاڅېږو، حق مو دی ځکه دیموکراسي اوس راغلی. اسلام خو 1400 کاله تاریخ لري همدې نه مخکې. نو
دیموکراسي او فکری جنگ د پاسل کې په نړۍ کې دوه جنگ دي فکری او عسکري جنگ صحیح دی چې عسکري جنگ د دیموکراسي سره تړلې دي کاغه سی وای نو په هر هیواد کې اسلامي ډلې شته دي چې هغه عسکري یا نظامی ځواب ورکړي دیموکراسي ته نو فکری جنگ ډیر مهم دی کاریګر دی فکری جنگ د آدم علیه السلام وخت څخه شروع دی چې د طالبان ناز دي کله چې آدم علیه السلام او شیطان سره مخالفان شول نو شیطان د خدای پاک په ذات باندې قسم وکړ تر څو چې د آدم علیه السلام فکر تسخیر کړي نو مطلب د خبرې نو دغه فکری جنگ لپاره نو اړتیا دا نه ده چې موږ هغوی ته هم ټوپک وړاندې کړو هغې ووژنو فقط دومره وکړو دیموکراسي پلو خلک وایي ښځې دې په بازار کې وګرځي موږ وایو چې نه دي ګرځي بس په دې خو څوک موږ نه شي وژلی اسلام کې چې کوم ازادي د ښځو ته ورکړل شوی اسلام کې چې کوم ازادي چې مداخله کې تعبیروي شته د ولا کې یو دین کې وي په اسلام کې چې کوم آرامي کوم خوشحالي شته د ولا کې یو دین کې که داسې نو موږ تاسې شاهدین یو په هر کال کې په بهر کې خلک د ساختمانونو څخه ځان نه غورځوي خلک ځانونه نه سوځوي خودکشانې نه کوي همدې نه معلومیږي چې اسلام بهترین دین دی اسلام تر ټولو ښه دین دی د نړۍ په سطحه او ډېر خلک مثال د خبرې دلته کامیاب شوي دي د دې تر څنګ باندې ډاکټر اشوک چې دی ټول عیسویانو د نړۍ په سطحه مرکزي کلیسا منشي و هغه چې مسلمان شو هغه په خپل هغه لنډو مرکو کې یو خبره هم دا ووایي چې عیسویان چې کوم ځای کې غواړي عیسویت نشر کړي اول هغوی پیسې وړاندې کوي چې پیسې نه نشي سیاسي تحریمونه پرې لګوي چې سیاسي تحریمونه نه ونه شي هلته دوه ورونه سره په جنګ اچوي په کلیو ولایاتو په مثال سمتونو کې تر څو یو به ځای په ملاتړ وکوي او دا دواړه به سره وجنګوي زما د افغانستان جنگ د نړۍ په سطحه جنگ مونږ د نړۍ په سطحه غږیږو دا چې صحیح دی چې وجه مو کم دی واړی او دلته اوسېږو ولې فکر مو باید د نړۍ په سطحه باندې وي د نړۍ په سطحه روان جنگ زه پر دغه ډول باندې تعریفوم چې پخوا عیسویانو غوښتل دا یا دیموکراسي چې چا منځته راوړي دیموکراسي د عیسویانو د خپل دین څخه په انحرافاتو کې دا نوی دین چې راوړي یو نوی لفظ دی چې مونږ یې تاسې پېژنو په اروپا کې یو نوی دین پېژندل کېږي دغه عیسویانو پخوا چې کله مسلمانانو سره جنګونه کړي دي هغوی ناکام شوي دي ټول اسلامي تاریخ د نړۍ تاریخ په دې باندې ګواه دی شاهد دی همدغه دیموکراسي پلو خلکو غوښتل چې مسلمانان ناکام کړي دوی مشوره وکړو چې موږ څنګه مسلمانان نابود کړو ټول متوجه شي یو ځل ټول زه نارې تکبیر وایم تاسې لا اوبه وکړئ چې لږ دا خوب وتښتېږي نارې تکبیر نارې تکبیر نارې تکبیر زنده باد اسلام اوس لږ څه به خوب تښتېدلی ډېر مهم مسله ده متوجه شي په هر مجلس کې دا خبر یاد کړي تر څو خلکو ذهنسازي وکړي عیسویان سره کېناستل دوی ویل چې مسلمانان څنګه ناکام کړو دوی ویل چې د دې قرآن هغه چې د دوی کتاب دی دوی باید یو څه اندازه تغیرات پکې راوړو یا بالکل هم ختم کړو دوی دوه ډلې شوې یو غرنۍ سیمې ته لاړ شي دوی مواد پیدا کړي څنګه مسلمانان ناکام کړو بل ډله مسجد ته لاړه یو نوی قرآن شریف راواخېست په هغې کې دوی تغیرات راوړه هلته یو حافظ ناست په مسجد کې نو چې کله دی هغه حافظ سره مخکې ورته چې ته فلاني صورت ووایه دی چې ووایي دی ورته ته خو غلط وایي بیا هغه حافظ ورته وایي چې تاسو چې کوم قرآن راوړی دی کې چې څه لیکل شوي هغه غلط دی هغه چې زما په ذهن کې شته دی هغه غلط نه دي ټول وایي سبحان الله نو دوی وایي چې دغه ځای نه خو موږ ختم کړو ولې د دې ذهن نه څنګه ختم کړو بیا ډېر جالبه خبر دا دی هغه بله ډله چې غرنیزې سیمې ته تللي ول هغوی هلته یو چوپان سره مړ شول ورته ځان مسلمان معرفي کړو چې موږ مسلمانان یو موږ غواړو تا سره مشوره وکړو هغه مشوره دا دی چې دا قرآن شریف ډېر لوی دی غټ دی تکراري ټکي پکې ډېر دي مثال د خبرې څو ځای کې اولئک راغلی فیه راغلی همداسې نور مثال هغه ټکي راشه دا به ترې وباسو قرآن شریف به لږ کم پوجم به هم کم شي دی وایي چې بیخي صحیح خبر دی یو توری یې راواخېست وایي چې دا لاس دې لږ مخکې کړه وایي ولې وایي دا لاس دې پرېږدم په دې چې ستا دوه تکراري لاسونه دي غټ سړی مې لږ به دا یو لاس به دې پرېږدم حجم به دې کم شي نو پوهې چې دوه ځای کې راغلی ستا یو لاس دې هم نه یو سترګې به دې وباسم یو طرف غاښونه به دې وباسم یو پښه به دې هم پرېږدم دوی دغه ځای نه په چیغو دوی هم وتښتېدل دوی چې د دوی چوپان داسې دی د دوی عالمان به څنګه وي زه وایم زمونږ هر افغاني صاحب د نړیوال دیموکراسي هغه موسسې چې خصوصا موږ افغانستان کې ژوند کوو 4000 ناپوهڅي موسسې په افغانستان کې د افغانستان پر نسلونو باندې کار کوي تر څو چې د دوی عسکري ماتې ځای هغه فکري جنګ ونیسي زه وایم چې د هغه 4000 موسسو لپاره یو افغاني صاحب بس دی د هغه 4000 موسسو لپاره زمونږ عبیدالله صاحب بس دی د هغه 4000 موسسو لپاره زمونږ ساجد صاحب بس دی زمونږ لغماني صاحب بس دی زه په تاسو باندې افتخار کوم همیشه لپاره ډېره مننه کور ودان خلک سندرغاړي ته هنرمن وایي زه ورته ډم وایم تاسې چې څنګه خطاب کوئ هغه ستاسو خبره
ډیره مننه د ګران ورور څخه بلنه ورکوم د ترنم پټال مو زنګوم دې وخت کې عبید الله نایل صاحب الحافظ د دریز تر شاره غواړم تر څو فقط یوه دقه را سره وغږیږي له هغه وروسته په خوږ ترنم مو وزنګوي عبید الله نایل صاحب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. په لومړي سر کې د کاون غږ راډیو د قدرمنې ادارې نه د مشرتابه څخه او همدارنګه د اسلامي خپرونو د مسؤول او د ترڅنګ همکاري نظري صاحب او ابراهیمي صاحب دوی دواړو نه ډېره زیاته مننه کوو چې د روژې په مبارکه میاشت کې دوی دغه د نعتخوانانو سیالۍ پر لاره واچوله او الحمدلله د دوی خپرونې غیر د روژې نه هم اکثره خپرونې د دوی اسلامي خپرونې وي او بیا په خاصه توګه د روژې په میاشت کې د دوی ټولې خپرونې الحمدلله اسلامي وي د نورو رسنیو په پرتله. نو له دوی نه ډېره زیاته مننه کوو چې دوی نعتخوانان تشویق کړل او دوی ته یې وخت ورکړ او دوی په خلکو باندې وپېژندل او د دوی سره د خلکو مینه او محبت او علاقه لا هم نوره زیاته شوه او آینده کې د دوی نه دا غوښتنه کوو د کاون غږ راډیو د ادارې څخه او بیا په خاصه توګه د نظري صاحب څخه چې دې پروسې ته دوی دوام ورکړي او فقط یوه غوښتنه ترې لرم چې د دې پروسې دغه شکل او دغه طریقه یې لږه بدله کړي دغه د سیالي دغه طریقه چې هغه کومه هغه اصلا هغه مسلکي د سیالیو کومه طریقه ده چې دغه نعتخوانان په ژوندی بڼه دلته راوغواړي دوی او دې ځینې نعتخواني وکړي او دوی ته دلته استادان او دوران کښېني هغه خلک چې هغوی نعتخوانۍ استادان دي او په دې کار کې مسلکي دي نو فقط دغه تغییر دغه شکل دی ورته بدل کړي او نور دغه کار ته دوی دوام ورکړي او الله تعالی دې دوی په دغه کار کې په دغه ګام کې همیشه بریالي او کامیاب لري. په اول سر کې ټولو درنو ګډونوالو ته د اختر مبارکي وایم او بیا ټولو قدرمنو نعتخوانانو ته که هغه مانه مشران دي که کشران دي دې ټولو ته د دغې دوی ټول کامیاب دي دلته هېڅوک پاتې نه دی. دوی د نبي علیه الصلاة والسلام مدح کوي صفت کوي دا که په اول سر کې دی که آخر سر کې دی مشر دی که کشر دی دا ټول کامیاب دي دا ټول اوله درجه کې دي په دې کې اول دویم دریم خیر دا د سیالیو هغه یوه طریقه وي که دوی دلته ټاکي خو زما خپل نظر دا دی چې دا ټول کامیاب دي په دې کې اول او دریم او پنځم او لسم دا پکې نشته الحمدلله دا ټول کامیاب دي ټول د نبي سلام مدح کوي او په دې کې پاتې او ناکام او محروم ویل زما په نظر دا ټکی دا به صحیح دی. هلته یو لنډ ترنم د هیله ده چې ستاسو د پام وړ وګرځي او تر اخره پورې را سره واورئ. زه سپېڅلی شان جانان لرم ستا نشته زه په پاک الله ایمان لرم ستا نشته چې د لویو ګناهونو غروب کړي ښکلې میاشت رمضان لرم ستا نشته په محشر کې د فرعون سره تسوځي زه شفیع آخر زمان لرم ستا نشته ما دردمن سره سیالي کول نشي ښایسته نوم د مسلمان لرم ستا نشته ښایسته نوم د مسلمان لرم ستا نشته راشه د مینې یو فضا جوړه کړه له نفرتونو ناسه نه جوړېږي د هر یتیم په خولې خندا جوړه کړه
لدی دردونو ناس نه جوړیږي لدی دردونو ناس نه جوړیږي راشه د مینې یو فضا جوړ کړه له نفرتونو ناس نه جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړ کړه له دې دردونو ناس نه جوړیږي له دې دردونو ناس نه جوړیږي د هر یتیم له حال ځان خبر کړه الله به تا ته جنتونه درکړي د هر مظلوم له حال ځان خبر کړه مولا به تا ته عوضونه درکړي دلته د مینې یو دنیا جوړه کړه له هوسونو ناس نه جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړه کړه له دې دردونو ناس نه جوړیږي راشه د مینې یو فضا جوړه کړه له نفرتونو ناس نه جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړه کړه له دې دردونو ناس نه جوړیږي کته رقیوی په اسلام کې دی وی مونږه د کفر ترقی نه غواړو کته رقیوی په اسلام کې دی وی مونږه د کفر ترقی نه غواړو کمرګاو ژوند وی په اسلام کې دی وی بل اسلام د سیالي نه غواړو ته د محمود د خیال دنیا جوړ کړه لتش خوبونو ناس نه جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړ کړه لدې دردونو ناس نه جوړیږي راشه د مینې یو فضا جوړ کړه له نفرتونو ناس نه جوړیږي د هر یتیم په خولې خندا جوړ کړه له دې دردونو ناس نه جوړیږي له دې دردونو ناس نه جوړیږي جزاک الله احسن الجزاء ډېر ډېر مننه له جناب الحافظ عبید الله نایل صاحب څخه تاسو غږ اورئ تاسو خپل د غږ تفکیک کولی شئ جناب قریشي صاحب څخه مننه دی دلته زما خوا کې کېناستل وایي کوم ملګري که یو دقیقې نه زیات وخت واخیستلو زه پرې غږ کوم ډېر مننه بلنه ورکوم عبدالحق زاهد صاحب ته دی هم راسره په دې سیالۍ کې په ښو رایو پاس شوی دی د سټیج تر شا یې غواړم تر څو دی هم راسره خپله وینا په لنډو ټکو کې شریکه کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او ټول ملګرو ته ګډونوالو ته د اختر مبارکي وایم امید دی چې ښه خوشحاله اختر مو پیل کړي نن په دویمه ورځ ده خو بیا هم دا چې کومه خپرونه وه د ناتخوانانو د سیالۍ نو ډېره ماشاءالله ښه خپرونه وه دا یو داسې سالم رقابت او ډېر خوندور پروګرام و خو زما خوښ نه شو زما په دې خوښ نه شو دا باید چې اختر نه وروسته هم روان وي دا چې اوس 22 کسانو باید 40 کسان شي او دغسې مقابله دي وکړي یو خو دا ده چې غټ غټ ناتخوانان دي لکه افغاني صاحب شو جذباتي صاحب شو نایل صاحب دا خو خلک پیژني مونږ چا نه پیژندو مونږ یې مو پیژندو ورسره چې ولا دوی دغسې مقابله کې راغلي نو ناتخوانانو لپاره ډېر یو غټ خدمت وشو نو خدای تعالی دې دوی ته اجر ورکړي نو دا زموږ لپاره د یو فخر ځای دی چې خدای تعالی لغمان کې داسې یو راډیو پیدا کړی دی چې د ناتخوانانو خدمت کوي د علماو خدمت کوي نو نور ډېر وخت هم نه نیسم چې قریشي صاحب کېدای شي اواز راباندې وکړي لاس مې برابر کړی د هر سره مخکې راغلو درنو مېلمنو ناتخوانانو مشرانو کشرانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
او د اختر مبارکیانې ټولو ته وایم. ډېره ښایسته او مزیداره غونډه ده دا د نظري صاحب محترم او د ابراهیمي صاحب محترم هغه سعی او کوشش و چې نن یې ثمره موږ وینو. وګورئ څومره ښایسته محفل دی. دا د دوی کوششونه او دا د ناتخوانانو سره د دوی مینه محبت. نن وګوره څومره ښایسته علما، ناتخوانان، عوام، شاعران دلته راغلي دي او د غونډه کې شرکت کړی. دا د دوی سعی او کوشش او دا د دوی ناتخوانانو سره مینه وه. په لغمان کې ډېر راډیوګانې شته، ډېر د راډیوګانو همکاران شته، خو دا د دوی د همکارانو او د راډیو د رئیس خپله مینه محبت او د دین او د اسلام د شعائر الله سره وه چې دلته ناتخوانان په داسې یو سیالي سره مخ کړي یو بل سره. او دا موږ د ناتخوانانو لپاره د افتخار ځای دی. بل دا د مینهوالو دا د عوامو ورونو ډېره مینه وه موږ سره. که نه موږ په ځان دونه باور نه و چې موږ به دونه رایه واخلو، دونه به پرمختګ وکړو. دا د عوامو ورونو مینه محبت به داسې خلک به وو چې کوم ځای نه به زنګونه وال کېدل. عین تر دې کابل او فراه ډېر لرې لرې ته نه زنګونه راتلل. پلانکي ناتخوان ته مې رایه ده. دا د عوامو ورونو زموږ د ناتخوانانو سره مینه محبت دی. موږ دې نه ډېره مننه کوو چې موږ ته دونه مینه راکړه. الله دې ته اجر ورکړي. زه ډېرې خبرې کول غواړم نه، د توجه نه مننه. السلام علیکم ورحمتالله. ډیره مننه. کور ودان خوشاله اوسئ. د پروګرام په دې برخه کې زه جواد صاحب ته لږ وروسته لمبر ورکوم. راغواړم ګران ملګری الله محمد صافی صاحب دریځ ته. صافی صاحب غږ به تاسو ډېر اورېدلی وي خو لیدلی به مو نه وي. صافی صاحب راغواړم دی به خپلې خبرې راسره شیر کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درنو ناتخوانانو، خوږو استادانو، د راډیو همکارانو، د افغانستان شریف مجاهد او غیرتي ولسه، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اختر مبارک شه. خوښه خوشحاله یم چې نن ستاسو تر مخ ولاړ یم او فقط او فقط یو څو کلمې ستاسو په اجازه له تاسو سره شریکوم. په کاون غږ راډیو کې چې کومه سیالۍ ترسره شوه کاملا دغه سیالۍ درسته سیالۍ او پوره حمایت له دغه سیالۍ څخه کوو. د هغه سیالۍ وه چې په لغمان کې دا یوازینۍ رسنۍ وه چې د لغمان ولس دپاره رښتینی خدمت وکړه. لغمان ولس هغه کسان او رښتیني بچیان یې تشویق او وهڅول چې چا نه وهڅولي، چا ورته تشویق نه ورکړی. راځم هغه تکراري خبره ده چې انقلابي صاحب وکړه چې دلته څوک تشویقېږي؟ هغه خلک تشویقېږي چې د اسلام په خلاف کار کوي. هغه خلک تشویقېږي چې خلک ژړولي. هغه خلک تشویقېږي چې دې ولس ته یې غم ورکړی. هغه خلک تشویقېږي چې خاینین دي. نن الحمدلله په لغمان کې موږ داسې یو رسنۍ شاهد یو چې داسې یو څوک تشویقوي، داسې یو چا ته مینه ورکوي چې دغه د دې ټولنې رښتیني بچیان دي. صد افتخار د نرسري صاحب دپاره، د ښاغلي لاغه ابراهیمي صاحب دپاره، د ټول لپاره د یو لاسته راوړنه ده او دا یو نیک اقدام ده چې دوی ترسره کړی دی. نه تنها دا چې زه یو ټکی بل شریکوم، بخښنه غواړم فقط یوه جمله. په ټولو رسنیو مې په لغمان کې غږ ده چې دغسې اقداماتو کې د ولس زړونه خپل کوي. ولس د ځان دښمن مه ګرځوئ، ولس ته دا زمینه مه وساتئ چې ستاسو پر وړاندې برخورد وکړي. فقط همدا وایم چې ټولو ناتخوانانو ته د مبارک وي، ټولو حاضرینو ته د مبارک وي. مننه چې ما ته هم وخت راکړه، له تاسو ډېر څخه مننه کوم. زما زړه ډېر ډک و، د وخت د کمبود له وجې ما څه ونه شو ویلی. مننه. السلام علیکم. د خدای په امان. لږ سترګو تکلیف لري صافی صاحب، الله دې ډېره ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور ودان راغواړم دریځ ته ګران ملګری رحمت هادي عادل صاحب تر څو دی هم راشي. حامد احساس دی له مرګي هیر شي، هغه هم دلته دی، هغه هم راغواړم عادل صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نمبر سره ټولو راغلو مېلمنو ته او د کاون ریډیو کارکوونکو ته سلامونه او د اختر مبارکي وړاندې کوم. واقعا ښایسته خپرونه یې په لار اچولې وه او د ډېرو خلکو خوښه شوه. ښایسته خپرونه وه او هیله ترې کوو چې داسې خپرونې نورې هم په
په مخ واچوي. خوشاله اوسئ عادل صاحب بلنه ورکوم الحافظ مولوي صاحب مولانا صاحب شاعر او ترڅنګ یو ښه غږ لرونکی مداح رسول سمیع الحق جواد صاحب راغواړم لغمان کې لر او بر دی پیژني د ده غږ یې اورېدلی دی. جواد صاحب دري سره غواړم تر څو څه چې لازم ګڼي را سره شریک کړي. سمیع الحق جواد صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. درود پاک په شوق باندې وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مسلمانانو او د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبوب امتیانو او بیا د هغه مداحانو صفتخوانانو او عوامو او د دې راډیو کارکوونکو مشرتابه تر کشرتابه پورې ټولو ته اولا سلام وړاندې کوم چې تحفه نبوي ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او بیا ورته د دې ښکلي او ښایسته اختر مبارکي وړاندې کوم. معززو زه یو دوه درې خبرې در سره شریکوم او په هغې کې به که نصیحت آمیز خبرې وي اول پکې خپل ځان خطاب ګرځوم، یعنی اول به په هغې کې اشاره ما خپل ځان ته وي، نو ځکه چې اول ځان چې اصلاح کې نو بیا نور جهان اصلاح کېږي. معززو یو خدا چې دغه سیالۍ اوله کې ما خپله هم یو نظر داسې دغه کړ چې لومبنۍ سیالۍ وشوه په هغې کې ځینې خبرې داسې راغلې چې هغې کې د تضاد داسې د ټکر غوندې خبرې وې. نو زه راغلم خپله نظري صاحب ته مې وویلې چې زما نوم به ترېنه لرې کړي، زه په دې سیالۍ کې نه یم. او دویمه خبره دا چې دغه سیالۍ چې په دې طریقه روانه وي نو په ځای د دې چې خلکو ته فایده ورسي نو خلکو ته تاوان رسي، ځکه بغض او حسد پیدا کېږي. او دا هغه یو ګناه ده، هغه ګناه ده چې د ټولو نه مخکې د کائناتو د پیدایش نه وروسته د اسمانونو د ځمکو په سطح باندې دا اولنۍ ګناه شوې ده. لکه شیطان حسد وکړو نو هغه چې کوم دی نو بیا د هغه نه کفر پیدا شو. نو خدای مکه چې مونږه به دعوه دا کوو چې مونږه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت خوانی کوو او په طرز کې به رانه ګناه وشي، حسد به رانه پکې پیدا شي او بیا خدای مکه زمونږ د هلاکت سبب ونه ګرځي. زه هم په دې نظر باندې نظري صاحب شاهد دی همداسې وکړم او والله بالله که بل څه مقصد مې و نو په دې مقصد باندې زه ما دوی سره دا خبره شریکه کړه. او بیا وروسته چې کوم دی دوی وویلې چې موږ به داسې یو سیالۍ دغه کوو، نو ما بیا هغې دپاره یو خبره ذهن کې وساتله، ما چې زه به نعتخوانانو وروڼو نه زه یو خصوصي درخواست وکړم چې ګورئ نعتخوانانو وروڼو قرآن عظیم الشان د الف نه واخله تر والناس پورې، یعنی الحمد نه تر والناس پورې دا ټول نعت دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت دی. که تاسو خیال وکئ که نعتخوانان په نعت کې د نبی علیه السلام صفت کوي نو اکثر پکې د قرآن ټکي والضحی رخسار واللیل زلفې ما زاغ سترګې څنګه او څنګه یاسین او طه او مزمل او مدثر دغه د قرآن الفاظ همغه نعت مونږ تکراروو، یعنې لږ پیر کا فقیر یو مونږه څه چې په کرښه کې راغلي همغه وایي، ځان نه څوک څه ویلی شي، ځان نه څوک څه نه شي ویلی. او دویمه خبره ده چې زمونږ او ستاسې دا نعتخواني به یوازې او یوازې د خپل ځان د نجات په اړه وي
چې موږ او تاسې د آخرت یو ډېر عظیم الشان او هیبتناکه ورځ په سر لرو په هغه ورځ باندې دغه زموږ صفت خواني زموږ د نجات باعث شي زموږ د ګناهونو د کفارې دپاره دا وګرځي سبب وګرځي او زموږ نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د رضایت هغه د ثمره حاصله کو او د هغه د شفاعت هغه دولت لاسته راوړو او بله خبره ده چې دا یو مونږ او تاسې الحمدلله څومره جنات خوانان دي اکثر پکې طالب علمان دي که نه اکثر پکې طالب علمان دي او د طالبۍ دوره چا تېره کړې څوک پکې روان دي څوک داسې نیمه کې پرېښې د طالبۍ په دوره کې اکثرو ځایونو کې بعضې ځایونه الا ماشاءالله خو اکثرو ځایونو کې د طالبانو د تشویق دپاره او په دوی کې د دلاورۍ او د زړورتوب پیدا کولو دپاره موږ او تاسې علما یو انجمن جوړو که نه یو به نعت وایي بل به تقریر کوي بل به یو دغه د مثال یو ښایسته خبره کوي دا نعت چې کوم دی ګوره د اول نه آخره پورې ټوله مینه مینه ده که چې نعت مینه مینه ده نعتخوان ولې مینه نه دی بیا باید چې نعتخوان هم مینه شي نو حاجي صاحب رحمت الله علیه فرمایي په دې شعر باندې به زه هم چې دعا وکړم حاجي صاحب رحمت الله علیه فرمایي محبوبه ما باندې یو نعت واوروه هلته کې بیا محبوبه ما باندې یو نعت واوروه هلته کې بیا ته چې قسمت کوې په غاړه د کوثر محبوبه واخر دعوانا ان الحمد لله نعره تکبیر الله اکبر جزاک الله احسن الجزاء ډېرې زیاته مننه د جناب محترم مولوي صاحب مداح رسول سمیع الحق جواد صاحب څخه کورې ودان غواړم د غونډې وروستۍ شېبې دي او کوم چمتوالی چې مونږ نیولې د نعتخوانانو دپاره هغه به هم انشاءالله د مراسم ډېر ژر ترسره کېږي په 5-6 دقیقو کې بلنه ورکوم ساجد الله جذباتي صاحب ته راځئ لږ ذکري نعت راسره واورئ دو ملګري به ذکر کوي جذباتي صاحب به نعت وایي لږ به مو دا توجه هم بدله شي جذباتي صاحب او ورسره یې ذاکرین ملګري نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم المرء مع من أحب خبرې کول نه غواړم یقینا ټول ښه خبرې وکړلې خو بیا هم د کوچني اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم بیا د قوم غږ راډیو د ادارې څخه د پرسنل څخه چې د دوی د همکارانو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د دوی د نعتخوانانو لپاره څومره لوی خدمت وکړ د ولس ته یې ټول غږونه ورسول د ولس باندې د نعتخوانان یې وپېژندول بس الله رب العزت د دغسې نورې برنامې هم په لاره کې واچوي چې دوی ته د دین خدمت پرې واخیستلی شي یو نعت شریف وایم د نظري صاحب هغه باندې چې موږ ته دعوت راکړ زړه مې ستا د مینې کور د محمد سبحان الله پکې ستا د مینې شور د محمد سبحان الله په هر چا لګي اثر زما دستور دستا د مینې زور د محمد ټول په شوق سره په هر چا لګي اثر زما د سترګو سبحان الله دستا د مینې زور د محمد همسایه د شم لږ پام را باندې وکړه رانه پاتې کلی کور
کور د محمد همسایه پشم لږ پام را باندې وکړه رانه پاتې کلی کور د محمد ښکاري مزیدار د لرې لرې نه شین ګنبد یار د لرې لرې نه ښکاري مزیدار د لرې لرې نه ښکاري مزیدار د لرې لرې نه شین ګنبد یار د لرې لرې نه شین ګنبد یار د لرې لرې نه ګوره شین ګنبد څومره مزه کوي خوند ورسره خوا کې مناره کوي ګوره شین ګنبد څومره مزه کوي خوند ورسره خوا کې مناره کوي زړه کې کوي لر د لرې لرې نه زړه کې کوي لر د لرې لرې نه شین ګنبد یار د لرې لرې نه صلی الله علیه وسلم نبینا زکی کوي لر د لرې لرې نه شین ګنبد یار د لرې لرې نه ښکاري مزیدار د لرې لرې نه ښکاري مزیدار د لرې لرې نه شین ګنبد یار د لرې لرې نه شین ګنبد یار د لرې لرې نه ای شمس الرحمن خوش قسمت آیی ډېر ډېر خپل جانان ته ملامت ای شمس الرحمن خوش قسمت ای ډېر ډېر خپل جانان ته ملامت ای ډېر ډېر خپل جانان ته ملامت ای چاله په جر جر د لرې لرې نه چاله په جر جر د لرې لرې نه شین ګنبد یار د لرې لرې نه ښکاري مزیدار د لرې لرې نه ښکاري مزیدار د لرې لرې نه شین ګنبد یار د لرې لرې نه زړه کې کوي لر د لرې لرې نه مکه وطن ور د لرې لرې نه شین ګنبد یار د لرې لرې نه ښکاري مزیدار د لرې لرې نه شین ګنبد یار د لرې لرې نه شین ګنبد یار د لرې لرې نه توجه څخه منړې نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له هر سنه مخکې تاسو قدرمنو راغلو مېلمنو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او بعد له سلامه درته د کوچني اختر مبارکي درکوم په دې هیله دغه اختر د خوښیو او نیکمرغیو څخه یو ډک اختر وګرځي بعد له سلامه یقین وکړئ ما بیګانه شروع کړې ده چېرته هم داسې یو جمله د ما نظر ته نه راځي چې زه د اکاون راډیو پرسونل وسته یم په هغه باندې یقینا موږ ته ډېر خدمت کړی تېنه مننه کوم احساس صاحب د ژوندی وي ډېره مننه راغواړم ذبیح الله حقمل صاحب له قده ټیټ خو د خوندور غږ درلودونکی حقمل صاحب هم راته لکه څنګه چې احساس صاحب لنډې خبرې وکړي داسې به حقمل صاحب هم راسره لنډې خبرې کوي بسم الله الرحمن الرحیم مننه کوم د کاون غږ راډیو څخه چې ډېر ښه پروګرام یې جوړ کړی او موږ یې ښه تشویق هم کړو او ډېر څه خلکو مو پېژندو او ډېره مننه ترېنه کومه دا نو حقیقتا ډېر مفید او د هر ناتخوان لپاره د اسلامي احساساتو او د ویښېدو لپاره ډېر ستر اقدام یې وکړه مننه کوم ټولو کور ودان ډیره مننه رضوان الله مدني صاحب هم راغواړو مدني صاحب تاسو هم دریس تراشئ او یو څه راته ووایئ مبارکي ورکړئ دې خلکو ته مدني صاحب بلا خوندور غږ لري نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د هر څه نه مخکې تاسو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو تلپاتې او مبارکه تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پس له سلامه زه
ټولو راغلو میلمنو ناخوانانو مولوي صاحبانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم په دې هیله چې روغ او جوړ او د صحت جامې پر تن وي. نظري صاحب دې په روژې مبارکه میاشت کې د ناخوانانو سیالۍ خپرونه مخ په وړاندې اچولې وه. د دوی نه ډېره مننه. د کاونغږ راډیو مشرتابه انقلابي صاحب نه مننه چې دغسې خدمتونه ناخوانانو ته وړاندې کوي او ځانګړې مننه له نظري صاحب او ابراهیمي صاحب نه چې په هر قدم کې ناخوانان سایلي او ناخوانانو سره ملتیا کړې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه. خوشاله اوسئ. د دې سیالۍ یو بل ګډونوال محمد اعظم طالبي صاحب هم راغواړم له کابل راغلی دی. طالبي صاحب تاسې هم تشریف راوړئ. کوچنی دی او تجوید هم کړی حافظ هم دی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د هر سنه مخکې ستاسو درانه حضور ته د مبارکې سحرې مولوي صاحبان قاري صاحبان او نور درنو ورونو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله تاسو ته نیکو مبارک کړي. او په دویم قدم کې د دې راډیو نظري صاحب محترم مشرتابه صاحب انقلابي صاحب او ابراهیمي صاحب نه خصوصا ډېره زیاته مننه چې دې ناخوانانو ته داسې خپرونه په مخ ویوړله. الله دې ورته اجر عظیم ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کور ودان ځینې ملګري چې را سره غیر حاضر دي محب الله عرب صاحب دی، ضیاء الرحمن حسرت صاحب دی، غالبا رحیم الله روحاني صاحب دی. که دا ملګري راغلي نه دي څونه زه فکر کوم. مزمل طیب اشنا دی هم پاتې دی را سره. دی به هم وروستي خبرې را سره وکړي د وروستي ناطخوان په توګه. سید الله صدیقي صاحب هم شته دی د وروسته هغه به آخري ناطخوان نه. طیب صاحب ښه صدیقي صاحب تاسې راشئ. سید الله صدیقي دا له عمره کم دي خو غږونه بلا خوندور دي. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه ټولو قاري صاحبانو او مولوي صاحبانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. زه ډېر خوشحاله یم چې دغه شی غونډې جوړې شي او د ناخوانانو پکې قدر زیات شي او دغه شی غونډې نور هم جوړ شي په لغمان کې. دا خبرې مې وکړه. ډېره مننه. طیب صاحب ته هم بلنه ورکوو چې راشي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. له هر سنه مخکې درنو حضارو تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم او په دویم قطار کې د اختر د تاسو ټولو مبارک وي. ماشاءالله علماو او ناخوانانو ډېر ښایسته ښایسته خبرې وکولې. نو موږ دپاره څه شی پاتې نه دي د صفت دپاره چې موږ بس ویستایو چې څومره وستایو نو بیا هم کمه ده. الحمدلله په داسې وخت کې او په داسې یو راډیو کې او داسې اسلامي خپرونه جوړول نو دا په یو ښه راډیو باندې دلالت کوي او دا راډیو دی الله جل جلاله نور هم داسې کامیابه لري او مخ په وړاندې د خدای پاک بوځي او تاسو دې هم خدای پاک خوشحاله او کامیابه لري. نو نور خبرې ته کول نه غواړم خو یو یادونه کوم. زموږ یو ګران ملګری نوجوان شاعر د لغمان ښاغلی محمد ادریس رحیمي صاحب چې خپله په دې خپرونه کې موږ سره نشته دلته په دې غونډه کې نو کابل ته تللی دا د څه مشکلاتو له وجې څه کار یو نو هغه یو 2 ډالۍ رالېږلي دي. دا چې د ناخوانانو او خیر دا چې نظري صاحب د دومره ښایسته خپرونه جوړه کړله او ناخوانان یې هغه کړل که نه داسې وینازول نو هغه هم داسې یو 2 ډالۍ تیارې کړي دي د محمد رسول نظري صاحب دپاره او لاله ابراهیمي صاحب دپاره چې دستبندي 2 هغه ساعتونه دي او کور یې ودان چې بس هغه یې ماته راکوه چې دا وې ته پخپله دې ته ورکړه او خپله نه راغلی. نو دا زه حیات الله قریشي صاحب د لغمان فخر لغمان او شاعر اسلام حیات الله قریشي صاحب ته ورکوم خپل استاد محترم ته چې دی په خپلو لاسونو باندې محمد رسول نظري صاحب ته او لاله ابراهیمي صاحب ته وسپاري او له توجه څخه مننه.
ډېر مننه خوشاله اوسئ کور ودان د غونډې ټولو ګډونوالو تاسې به راسره یو څه تنګ شوي یم بخښنه به کوئ راته تقریبا زموږ ټولو ناتخوانانو په نننۍ غونډه کې خبرې وکړلې ټولو څخه ډېره مننه کوو یو وړوکی ماشوم چې نوم یې عبدالله عباد دی هغه دې دریځ ته راشي خبرې نه کوي را سره خو دا مینه دا احساس یې ښودلی دی زنګ یې راته ووهلو پرون چې ما د ناتخوانانو دپاره 32 کتابونه اخیستي د هر ناتخوان دپاره جلا جلا د ناتونو نو وایي زه غواړم چې دا دې ناتخوانانو ته ورکړم تاسې خپله ډالۍ قریشي صاحب ته وسپارئ ستاسې د احساس څخه ډېره مننه الله مو آباد لره انقلابي صاحب هم شته هغه کوم ملګري ناتخوانان چې موږ سره په دې پروسه کې وو که هغوی دلته یو طرف ته راشي دلته ودرېږي ټول به دلته ودرېږو قریشي صاحب بیا به یو ملګری راوغواړو هغه ملګري چې موږ سره په دې پروسه کې وو ناتخوانان ملګري ټول که دلته راشي شاته ودرېږي ډېر به ښه راشي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې پروسه کې موږ سره درې تنه مخکښ ناتخوانانو زه داسې ودرېږم منځ کې راشي چې هغه شمس الحق افغاني صاحب و مولوي صاحب عبیدالله قاري صاحب عبیدالله نایل و تر څنګ یې ساجد الله جذباتي صاحب و ټولو ته بیا هم ډېره مبارکي په ټوله کې ټولو ناتخوانانو ته ناچیزه ډالۍ چې موږ د کون غږ راډیو ادارې برابره کړې ده شمس الحق افغاني صاحب ته نو ځوان انقلابي صاحب څخه هیله کوم چې افغاني صاحب ته خپله ډالۍ په خپلو لاسونو ووسپاري نه دې درېو ته به ډالۍ ورکړو بیا به څه کېږو افغاني صاحب ورور تاسو ته مبارک وي دا ډېر ناچیزه ډالۍ ده او په ګډو شیانو حساب ډېره مننه دغلته ګلان به بیا وروسته واچوو ښاغلي حیات الله قریشي صاحب څخه هیله کوو چې الحافظ عبیدالله نایل صاحب ته هم خپله ډالۍ ور وسپاري نایل صاحب دې روژه کې موږ امام هم وو نایل صاحب ته دغه کتابونه راکړل شوي دي دا به دا نظم دا اوس مو ډالۍ کوم نور قدرمن شي الله پاک دې ونازوي او ما ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو مایک سپارم قریشي صاحب ته او دا چې دی چې ما ته بلنه راکړي نو زه دوی ته بلنه ورکوم زه خو دی نه کم نه یم نظري صاحب ته بلنه ورکړو ته څو راشي ساجد جذباتي ته په مبارکو لاسونو باندې توپ ورالی جناب نظري صاحب دا لږ چا بیا هم مننه کوو الله پاک دې اجر عظیم ورته ورکړي کور ودان چې دا په دې ډالۍ باندې ونازولو نو که چېرته مې تاسې خوښوي که چې رئیس صاحب انقلابي مو خوښوي نو فقط یوه دقیقه نه 2 دقیقې موږ او تاسې شمس الحق افغاني راغواړو تر څو د دریځ خواته تشریف راوړي موږ ټول ورسره لا اله الا الله وایو الله به نور خوشحاله شي عرش موالا ته به موږ او تاسې غږونه ورسېږي منو یې جناب افغاني صاحب قدرمن شي نه نه چې کېم نه دې پروا نه کوي کېم شاته د نس طریقې نه من تخول دا سبق محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا انقلابي چې دا اوریدونکو مناسره وای نو تاسو ملک داسې په شوق باندې را سره وای داسې وای لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دې زمونږ پتا یقینا جوړ مدې الله یقین جوړ مدې الله یقین دې بندا 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 دې الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله
को अगर चमकाना हो तो कर लो जिक्र इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए दुनिया को ऐसी जवानी किसने दे, किसने चमकता दिल बाशाई रात सुहानी किसने दे, नल्ले मुल्ले पौधों को गुलशन में जवानी किसने दे। वो एकता कुदरत भी एकता ऐसा है मेरा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। रब तक रंग हर जाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आदाद शैतान मर गया दाद फासिकान मर्द दाद हर मोमिन वैना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मंगा बला शुतीर बशया तीर बशो नो हीर बशो तीर बशो नो हीर बशो साए जिक्र बाकी किया बदल 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मुनतखा लेता सबक मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह यौम नंबर से अफगानी से ومحمدا سر جان من فدای تو کی بودن دم کی ببینم رخ زیبای تو ومحمدا سر جان من فدای تو کی بودن دم کی ببینم رخ زیبای تو ومحمدا از فراقی تو بیقرارم ومحمدا یک نظر کن به حال زارم ومحمدا چشم و گریان و اشک و بارم ومحمدا طاقت هجر تو ندارم ومحمدا ومحمدا شدم عاشق شیدای تو کی بودن دم کی ببینم رخ زیبای تو ومحمدا سر جان من فدای تو کی بودن دم کی ببینم رخ زیبای تو ومحمدا سوختم من در آرزویت ومحمدا کنم هر لحظه جستجویت ومحمدا گر بخوانی تو مرا سویت ومحمدا سرگزارم بخاکی کویت ومحمدا
و محمدا کی بی بی رمز برای تو کی بودان دم کی بی بی نمروخی زیبای تو و محمدا و محمدا سر و جان من فدای تو کی بودان دم کی بی بی نمروخی زیبای تو و محمدا ویسی قرن عشقی رویت و محمدا گشت مجنون بدشت کویت و محمدا گشت مجنون بدشت کویت و محمدا بستی بوی روی خویت و محمدا و محمدا جو محبوبی کبریائی تو کی بودان دم کی بی بی نمروخی زیبائی تو و محمدا و محمدا سر و جان من فدای تو کی بودان دم کی بی بی نمروخی زیبائی تو و محمدا دشنی روزی چی بی حد از ارمان لرما پزڑکی مینا زد خوگ نبی سلطان لرما پزڑکی مینا زد خوگ نبی سلطان لرما دشنی روزی چی بی حد از ارمان لرما پزڑکی مینا زد خوگ نبی سلطان لرما پزڑکی مینا زد خوگ نبی سلطان لرما منتئی سمانی غلار دا انسانیت خود لے ژوند تیرول په دنیا کې د عزت ښودلی ژوند تیرول په دنیا کې د عزت ښودلی همیشه فعد ګوره داسې یو جانان لرمه په زړه کې مینه زه د خوږ نبي سلطان لرمه په زړه کې مینه زه د خوږ نبي سلطان لرمه د شنې روضې چې بې حده زه ارمان لرمه په زړه کې مینه زه د خوږ نبي سلطان لرمه په زړه کې مینه زه د خوږ نبي سلطان لرمه زه په هجران یې ګوره ډېر ډېر ځورېدلی یمه د یار دیدن پسې زه ډېر ډېر ژړېدلی یمه د یار دیدن پسې زه ډېر ډېر ژړېدلی یمه اوښکې په سترګو کې همیش لکه باران لرمه په زړه کې مینه زه د خوږ نبي سلطان لرمه